سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. نن خو شکر دی یو ښه خبر درته لرمه، کوم چې د علان ابوظبي لارو باره کې دی چې سر له سبا څخه مطلب د 9 میاشتې 19 تاریخ څخه هر څوک کولی شي چې بغیر ټیس علان ابوظبي ته داخل شي. دې باره کې ما پوسټ هم کړی و، کوم چا چې هغه لیدلی وي دوی کولی شي چې دغه ویډیو سکیپ کړي. نو راځئ ما سره دا ویډیو تر پای پورې وګورئ. ښه دوستانو، ابوظبي حکومت ډیر ځنو وروسته هغه قانون سر له سبا ورځې مطلب د 9 میاشتې 19 تاریخ څخه ختم کړ چې کوم څوک به د نورو اماراتو څخه علان ابوظبي ته داخلیدل نو دوی به لازمي ډي پی آی یا پی سی آر ټیسټ کولو. هغه نه پس کله چې داخل شول نو هلته به هم ټیسټونه کول. خو د 9 میاشتې 19 تاریخ څخه تاسو علان ابوظبي ته بغیر د ټیسټونو څخه داخلیدای شئ. که د هر امارات نه تاسو علان ابوظبي ته تلئ یا کوم څوک چې ابوظبي علان نه دوبۍ یا نور اماراتو ته تلل نو دوی به چې واپس راتلل دوی باندې هم ټیسټونه لازمي وو. خو اوس هر چا لپاره دغه ټیسټونه ختم شول. ځینو ملګرو راته ویل چې په لاره یې کوم چیک پوسټونه لګولي وو هغه باندې هم کار روان و، خو هغه هم ختم کړل. نو سر له سبا څخه دغه لاره پخوا په شانتې پرانیستل شوه. د هغې سره د بسونو کوم خدمات چې وو هغه څو ورځې مخکې شروع شوي وو. نو که تاسو د بسونو خدماتو نه نوی خبر اوس کولی شئ چې تاسو د دوبۍ څخه ابوظبي علان ته په بسونو کې لاړ شئ. بل د وطن نه نوي راتلونکي کسانو به چې په کور کې کم کرانتین کوو نو دوی ته به یې ساعت ور اچوو، هغه هم ختم کړو. اوس کم څوک چې په کور کې کرانتین وي نو دوی ته به دغه ساعت یا ګړۍ نه ور اچوي. خو کم چا چې کیس مثبت وي دوی باید لازمي دغه ګړۍ واچوي. نو دا یو ښه خبر چې تاسو سره مې شریک کړو. که دې کې کم بدلونونه سره راتلل یا کم نوي تغیرات پکې راتلل نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. انشاءالله زه به بیا پوه خبروم. نو ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.